یره که تیاری دی ولا کړی که نه که دا ورځ 50,000 کاله ده که به دې ورځ لویې سختي دي که به دې ورځ جهنم به راوړی کېږي هر څه کېږي ته ته الله ساتلی امام احمد یو حدیث راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان فی الجنة غرفا په جنت کې ناشنا کمرې دي تمره ناشنا دي چې ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها دا داسې ناشنا کمرې دي چې دننه کښېنې نو بهر دې ته هر څه ښکاري بهر نه دننه هر څه ښکاري داسې شفاف پړقېدونکي صفا کمرې دي بس دغه ځای پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره وکړه فقام اعرابي یو بانډچي پاسېدو وی لمن هي یا رسول الله دا کمرې د چا دپاره دي قیمتي سوال دا دی یعنی دا بانډچي ډېر هوښیار سړی دی د کمرو خو موږ ته پته ولګېده خو د دې نه اهمه دا ده چې دا د چا دپاره دي لکه دا طبیعت چې عامو د مسلمانانو وي چې د جنت په باره کې څه واوري دا ولې ډېره مزه ورکوي چې جنت کې به څه وي او څه به تپوسونه هم کوي چې جنت کې به دا څنګه کېږي او دا به څنګه کېږي او دا به څنګه او دا یو قیمتي سوال دا دی چې دا جنت دی د چا دپاره که نه قیمتي نه دی دا ډېر اهم دی چې ته په تفصیلاتو کې پرېوځې لکه هغه بانډچي راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله وی رسول الله قیامت به کلی دا هم داسې سوال دی چې عام انسانان مسلمانان ډېر خوښوي یا قیامت نښې به څه قیامت ته نږدې به څنګه کېږي قیامت به کله راځي او په دې موضوع چې بیان کړي د خلکو ته انتهایي په توجه ناسي که نه ډېر په توجه ورته ناسي او توجه له ورکول پکار دي ځکه چې غټه ورځ ده خو د دې نه یوه اهمه خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا څه وخت بعد اواز وکړو هغه ته بانډچي کښېنه چې کله سوال وکړو جواب یې په ټیم ورنه کړو بس څه وخت بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم وچی شو هغه سایل هغه تپوس کوونکي هغه ودرېدو یا رسول الله زه یم وایي څه تیاری دې وله کړې ده که چې تپوسونه کوي اهمه نقطه دا ده څه تیاری دې وله کړې که چې تپوسونه کوي هسې دا تپوسونه کوي چې قیامت به کله راځي او یا تپوس کوي چې د قیامت ته راتلو څه نښې دي او قیامت به راځي څنګه او د حساب کتاب به څنګه کېږي او دا به جو څه کېږي او دا به جو څنګه یو بل اهم سوال هم دی که نه هغې طرف ته ستا ذهن کسې نه ځي تا تیاری کړی هغې دپاره یاره که تیاری دې وله کړی که نه که دا ورځ 50,000 کاله ده که به دې ورځ لویې سختي دي که به دې ورځ جهنم به راوړی کېږي هر څه کېږي ته ته الله ساتلی دا ډېره فایدهمند خبره ده که ډېر هم سخته ده خو تا ته څه ده تا ته اسانه ځکه تا تیاری کړی او که تیاری دې نه یې کړی او ډېرې تپوسونه وکړي او ډېر پې ځان پوه کړې خو تا ته سخته ده نو د جنت په باره کې تپوسونه چې جنت څنګه دی او دې کې به څه او دې کې به څه نه یو اهمې نقطې ته ورسره سوچ وکړه دا دي د چا دپاره که جنت هر څنګه دی خو دا خو الله ورکوي هغه چا ته چا دې دپاره څه کړي او که ته د جنت په باره کې ډېر معلومات حاصل کړي او دې دپاره یې څه کړي نه خو ستا په نصیب نه دي دې بانډچي ډېر قیمتي تپوس وکړو چې یا رسول الله موږ خو پوه شو چې کمرې ډېرې قیمتي دي خو دي د چا دپاره واوره چا دپاره دي دې حدیث کې یو څو کارونه ذکر شوي دي غوږ ورته کېږده قال لمن اطاب الکلام دا کمرې د هغه چا دپاره دي چې خبرې یې ښایسته اخلاقي یعنی اخلاقي مسلمان واطعم الطعام او خوراک خوروي په غریبانانو په محتاجانو په ملګرو په میلمنو دا ټول پکې دننه راغلي بخیل نه دی د الله په لار کې لګوي وادام الصیام درېیمه صرف فرض روجو ته نه دی پروت فرضي روجې چې ختمې شي نو بیا دې نفلي روجې نیسي څو خبرې شو درې وصلى باللیل والناس نیام او د شپې لمونځ کوي په داسې وخت کې چې خلک وده پراته څو خبرې شو کمې کمې ښایسته اخلاق خوراک په خلکو خورئ نفلي روجې نیسي شپې تهجد کوي دغه قیمتي دا ښایسته دا مزېدارې کمرې د الله درته نصیب